د ولسي جرګې پخوانی غړي مرسل نبي زاده څنګه او چا ووژله؟ د ولسي جرګې پخوانی غړي مرسل نبي زاده تیره شپه ناوخته د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې له یو ساتونکي سره یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه. ځایي اوسیدونکي وایي چې مرسل نبي زاده د نامعلومو وسلوالو لخوا په خپل کور کې په مرموز ډول خپل یو ساتونکي سره یو ځای وژل شوی دی. داسې ویل کېږي چې په پیښه کې د ښاغلي مرسل ورور هم سخت ټپي شوی. دا راپورونو له مخې تر اوسه پورې کومې ډلې د هغې د وژل کېدلو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا و تاسو ته لنډه او مهم خبره، تر بیا ښې چارې.